د عملیاتو لپاره چمتووالی. 3 نجونې مشتري، سومن او ناهده یوازینی دي چې کونړ کې د ځانګړو ځواکونو لیکو کې دي. مشتري له کاپیسا، سومن له بدخشان او ناهده له میدان وردګونه دي. له کمپه لرې عملیاتو ته ځي. شپه تیاره او دنده شروع. ځواکونه په یوه مشکوک کور عملیات کوي. ځینې د بام سر ته او نور کور ته د داخلېدو په حال کې. انګړ ته له داخلېدو سره امر دا دی چې خبرې نشته او که اړتیا وه ډزې. زنانه پولیس درځي دلته کور په تصفیه تلاشي په هغې وکړي. تاسو هم دلته متوجه اوسېږئ. صحیح ده. اوس د مشتري، سومن او ناهدې اړتیا ده، ځکه کوټه کې میرمنې باید وپلټي. شپه تیاره ده، موږ له لاسي لیټ او ځینې وخت د ځانګړو ځواکونو له دوربین ګټه اخلو. امی برادرای ما که هستن در عملیات ها میرن، خانم‌ها رو تلاشی میکنن، نمیتونن بکنن چون امی دشمنای وطن که هستن از خانم‌ها از طفلا حتی استفاده کردن. د ځانګړو ځواکونو دا سرتیری وایي ګڼ شمېر عملیاتو کې یې ونډه اخیستې، ټول تکتیکونه یې زده دي. ناهده وایي دا یوه له هیلو وه چې په نظامي لوکه کې د حکومت ضد ډلو پر وړاندې وجنګېږي. ته خوشحاله یم، دا زما یو ارمان و چې په راشو ډېر ستونزو سره زه دې ځای ته رسېدلی یم. زه ډېره زیات خوشحاله یم. زه بل هېڅ ارمان نه لرم. دا زما ارمان و چې بس همدا ښې خاطرې دي چې موږ عملیاتو ته ځو او عسکرونه تلاشي کوو او لاسته لارنې لرو. دا زموږ دپاره ټولې ښې خاطرې دي. نه دا وخت ډېره حتی چې زه کور ته ځم او بېرته راځم او ما ته چې څوک وایي دا نجلۍ پولیسه ده، زه ډېره زیاته خوشحالېږم. په عملیاتو کې د ځانګړو ځواکونو سره 3 خویندې له افغان ورونو سره اوږه په اوږه د حکومت ضد وسلوالو پر وړاندې جنګېږي. دوی وایي د کور ناستی ورته خوند نه ورکوي، ځکه خو د خطې خاص په ځانګړو ځواکونو کې له دې ورونو سره اوږه په اوږه جنګېږي. ډېر کله د شپنیو عملیاتو پر وخت کې هم دوی له ستونزو سره مخ کېږي، خو وایي په ټوپک ډز کول ورته افتخار ده. ځانګړي ځواکونه وایي په عملیاتو کې ورسره مشتري، سومن او ناهده پوره همکاري دي. موږ ستاسو ټولنه افغاني ټولنه ده، موږ نشو کولی چې یو کور ته ننوځو او زنانه تلاشي کړو. نو کله چې دا خویندې زموږ په صفوفو کې شامل شولې نو زموږ مشکلات 100% حل شو. ارادې پخې او ګامونه لکه د هر بل نارینه سرتیري مضبوط دي. وایي د ځانګړو ځواکونو تمرینات خورا سخت وو، خو چې د دوی مینه وه نو پکې خوښې دي. لکه څنګه چې ملالۍ افتخار افغانستان پرې وه، شعر وی وینا سره زموږ ورونو ته څومره ځواک ورکړو. همداسې د نورې خویندې هم راشي که هغه ملالۍ مړه شوې ده، بله ملالۍ باید پیدا شي. ډېر کله افغان ځواکونه په عملیاتو کې د کورونو تلاشۍ پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ وي، ځکه د ښځینهو پلټل نه کېږي. باور دا دی چې که ډېرې نجونې د امنیتي ځواکونو لیکو کې جذب شي نو هم به عملیات بریالي او هم به د ټولو ولسونو زړونه خپل کړي. محمد زمان سهیل، شمشاد راډیو تلویزیون، کونړ.